رحیم د کوم کونډاکي کریم خیل متفقه فیصله چې په میش باندې د پوسه چې دا په ویډیو کې تاسو وینئ دغه کیس کلی تاسو وینئ دا کورته کلی تاسو وینئ چې دغه اف سی اول په میش باندې یې پوسه دي په غره باندې د پوسه کیلر باندې جوړه کړې دي دا تکلیف دی زنانه ته تکلیف دی واړی کی وړکی ته تکلیف دی میش مطالبه کې د دغه حکومت نه د آی جی اف سی نه د کور کمانډر نه د چیف اف آرمی سټاف نه د سیول ګورنمنت نه دا مطالبه کې چې دغه میرچه ده دغه کلی نه لرې شي خپل فنس ته د زون ورسوي په فنس کې د ابودي جوړه کو پابنده د کوم کونډاکي د کریم خیل هیڅ اعتراض نشته لہذا د موجوده چې کومې میرچې جوړې دي دا د قبایلي رواج د کلي خلاف دي د پښتانه خلاف دي په هر ځای کې 1500 کیلومتر چې دا باډ لګېدلی دی ورته دی کیلو جوړه کړې دي یو په دغه ځای کې حکومت رغلی دی په کلي باندې د پوسه میرچې جوړه کړې دي کیمرې لګولې دي چې دا د میش د قبایلي رواج خلاف دی میش زنانه نشي وتلی میش ټول د غره خلک یې میش ګزاره د غره نه دو میش ګزاره په مول دو میش مول د میش ترساری دا هر شی د دی نه ترسیږي دا پندې په باندې لګولې دو دومه مطالبه میش کوم کونډاکي متفقه تور باندې پیپلاین لګولی دی د چنۍ بدي چې هم د خپل د جیب په پیسې باندې حکومت هیڅ ټکا نه دور کړي اته اف سی اول اوس لګېدلي دي په هغه کې پیپینه لګولي دي میش ترساری د میش زنانې دا یې بل ځای نه په یې بر وړلی باندې مجبورېږي لہذا دومه مطالبه د میش دا دو چې دغه خپله د یبه بندیباس ورته وکړو میش یبه نه د خپل په پایپ لرو کو کنه درېیمه خبره که چیرې د میش مطالبه نه ومنلی شي دا میرچې خپل فنسینګ ته ونه راسي دا نوس خلک کوم کونډاکي متفقه فیصله دو چې د پولیو نو میش بایکاټ کی یغه وخت پرې د میش بایکاټ دی چې څو پرې د میرچې فنسینګ ته نه ورسېدلی چې فنسینګ ته ونه راسي د میش د حکومو متفقه فیصله وي چې پولیو نه میش بایکاټ کړی دی کنه درېیمه خبره غټه خبره دغه ورا کارنیل موجوده دور کې چې کیم کارنیل دی د فوج کارنیل و دغه د میش طرف په سټمپ پیپر باندې په فنسینګ کې شپږ ګټې نه کولاو کړي وي چې د میش مول د میش تاګو په دغه خلوص وي آیا نن ورځې پورې هغه کاغذ باندې عمل نه دی شوی لہذا حکومت ته په کاغذ باندې عمل وکولی شي چې میش یې ایسور کړي دي میش دغه خپل باخره ته خپل غره ته ورتاګ نشي کړلی او میرچې تاسو وینئ په ویډیو کې چې دغه کیس کلی دی په 50 میټر کې چې کوم دی پوسه کلی دی دا زنانه نشي ځنې وتلی میش د دغه کنټرول کولی نه د حکومت نه مطالبه کړي چې خپل فنسینګ ته دا ځون ورسوي